خبری دا جنت پمو امیر راتا کوله قصه دا شهادت پمو امیر راتا کوله پر دین او پر قرآن باندې پخپل زاری دلو قرآن باندې پخپل زاری دلو هغه وخت نشوا یو لبل زاری دلو خبری دا جنت پمو امیر راتا کوله قصه دا شهادت پمو امیر راتا کوله پر دین او پر قرآن باندې پخپل زاری دلو قرآن باندې پخپل زاری دلو هغه وخت نشوا یو لبل زاری دلو مرکڑے و دشمنا چی شرعی نظام قائم شی آباد افغانستان شی امارت پاکی حاکم شی یوازی حاکم نبلک حاکم دی هم دائم شی زانو نامو هدف ترسا ولا زاری دلو هغا وقت نشوا یو لبل زاری دلو خبری دا جنت پمو امیر راتا کوله قصه دا شهادت پمو امیر راتا کوله پر دین او پر قرآن باندې پخپل زاری دلو قرآن باندې پخپل زاری دلو هغه وخت نشوا یو لبل زاری دلو حالات انقلابی والا کورنو تخورکو پمیاشتو پهبتو لوطنونو تخورکو لمور اپلار ورکلا اولادونو تخورکو کلک عزمو نڑیمو ماتا ولا زاری دلو هغا وقت نشوا یو لبل زاری دلو خبری دا جنت پمو امیر راتا کوله قصه دا شهادت پمو امیر راتا کوله پر دین او پر قرآن باندې پخپل زاری دلو قرآن باندې پخپل زاری دلو هغه وخت نشوا یو لبل زاری دلو پلوژا او پتند بمورزی تیروله دشمن تا پا کمین کی بموش پی سبا کوله دا خدای پا خواجنم بندی موشی بی شور دله دردونا دا جهاد بموز غملا زاری دلو هغا وقت نشوا یو لبل زاری دلو خبری دا جنت پمو امیر راتا کوله قصه دا شهادت پمو امیر راتا کوله پر دین او پر قرآن باندې پخپل زاری دلو قرآن باندې پخپل زاری دلو هغه وخت نشوا یو لبل زاری دلو داسی قربانیو مو گٹلی دا نظام دی نو زکا یا لازم پورا پر ہر چا احترام دی ڈالی دا مظہریار تا دا ماتا گوٹ کلام دی دا وارا تکلیفنا مولی دل زاری دلو هغا وقت نشوا یو لبل زاری دلو خبری دا جنت پمو امیر راتا کوله قصه دا شهادت پمو امیر راتا کوله پر دین او پر قرآن باندې پخپل زاری دلو قرآن باندې پخپل زاری دلو هغه وخت نشوا یو لبل زاری دلو
خبری دا جنت پمو امیر راتا کوله قصه دا شهادت پمو امیر راتا کوله پر دین او پر قرآن باندې بخپل زاری دلو هغه وخت نشوا یو لبل زاری دلو